پر چارچ لرونکي ذرې ترسره شوی کار که چیرې یو برېښنایي ساحه کې یو چارچ لرونکي ذره بې ځایه کو نو ساحه ورباندې څومره کار اجرا کوي او موږ ورباندې څومره کار اجرا کوو او هدف دا دی چې ذره به په برېښنایي ساحه کې په ثابت سرعت بې ځای کوو یعنې محاصله د قوو به څه صفر نو د مقداري لحاظه دا په یاد ولرئ چې ساحه څومره قوه واردوي دا د ساحې قوې ته به زه ای ووایم کار ته به یم ای دا ای لفظ چې م راوستی مطلب به مو څه د ساحې مربوط او که پرته له ای څخه مې لیکئ هغه به څه زموږ تاسې قوه زموږ په وسیله ترسره شوی کار خارجي قوه چې عمل کوي دا زموږ تاسې ترمنځ د دوی پیژندنه ای چې مو لیکل مطلب د ساحې مربوط ساحه څومره قوه واردوي پر کیو چارج باندې د ای کیو په اندازه نو کله چې ته په ثابت سرعت ذره بې ځایه کوې په ثابت سرعت خو دا د تعادلي حالت سو نو محاصله د قوه باید صفر نو موږ که قوه واردول څومره به یې واردوو بیا د ای کیو په اندازه خو ساحې که په هر لوري واردول موږ به یې څنګه واردوو خلاف لوري ته ښه دا مسایل به په نظر کې ونیسئ اوس تصور وکړئ یو منظمه برېښنایي ساحه ده دا یو منظمه ساحه ده ما یې لیکې درته رسم کړې د پرون د درس څخه مو دا مسله په یادو ده که مثبت چارج وي هغه په کوم طرف حرکت کوي د ساحې په طرف یعنی ساحه ورباندې د ساحې په لوري قوه واردوي او که منفي چارج وي خلاف طرف اوس تاسو تصور وکړئ یو مثبت چارج لرو دا یو مثبت چارج دی او مقدار یې هم دی د کیو په اندازه دا چارج په دې ساحه کې بې ځایه کوو د ډي په اندازه فرض وکړئ دا چارج مو د دې ځای څخه راوستی دلته مو راورسوئ مثبت چارج البته دا په ثابت سرعت باندې تللی تاسې لومړی او دوهم موقعیتونه په یاد ولرئ په کوم طرف باندې چارج تللی دی د دې طرف څخه دلته تللی زه به دا د تغیر مکان ویکتور دلته لاندې تاسې ته رسم کړم که نه نو تاسو پوهېږئ چې لومړی موقعیت د دوهم سره وصل کوي دا څه رالی تغیر مکان او دومره تغیر مکان ته به هم زه نوم ورکړم ډي اوس زه غواړم معلوم کړم چې ساحې څومره کار اجرا کړی د ساحې کار د ساحې په وسیله ترسره شوی کار برېښنایي ساحه کار اجرا کوي قوه واردوي چارج بې ځایه کوي نو کار اجرا کیږي پر چارج باندې څومره کار اجرا کړی د کار عمومي فورمول ته اول راځو قوه ضرب تغیر مکان ضرب د دې دواړو ویکتورونو ترمنځ د زاویې کوساین دا د کار عمومي اړیکه راغله اوس تاسې ما ته ووایاست چې په دې حالت کې قوه څومره ده آفرین قوه ای کیو په اندازه وي دا یې د ای کیو په اندازه تغیر مکان څومره دی د ډي په اندازه دا زاویه چې اوس دی نو دا دایمي هومره نه ده دا نو اوس د دغه حالت دپاره ده دغه ساحه چې موږ دلته جوړه کړې د دې ساحې مقدار ته مو فرض وکړئ څه نوم کار کړی ای اوس په دغه حالت کې تاسې ما ته ووایاست چې زاویه باید څو وي یو شی چې تاسو ته دایم معلوم دی هغه د ډي لوری دی دا خو درته ویل کیږي چې جس ذره چارج لرونکې ذره د ساحې په طرف بې ځایه سوې نو د ډي لوری مشخص سو د ساحې خلاف ته بې ځایه سوې د ډي لوری مشخص سو دوی خو چې موږ ته ووایي چې چارج په کوم طرف تللی دی ډي معلومیږي اوس نو ته دا زاویه چې معلومه یې زاویه خو د قوې او د تغیر مکان ترمنځ ده قوه په کم طرف وي نو تاسو کوشش وکړئ قوه رسم کوئ دوی خو دایم معلوم وي تاسو ته قوه رسم کوئ اوس نو که مثبت چارج وي په مثبت چارج قوه په کم طرف راځي د ساحې په طرف نو دا هغه قوه راله چې ساحې وارده کړې ده زه به دلته درته ولیکم دا څه شي رالی اف ای د ساحې په وسیله وارده قوه اوس تاسې ما ته وایاست دا یې قوه دا یې تغیر مکان هم جهته صفر او کوساین صفر هم څو دی یو نو دا رالی د ساحې په وسیله ترسره شوی کار ای کیو ډي د ساحې په وسیله مو ترسره شوی کار پیدا کوي تاسو اوس راته دا کار مثبت دی که منفي دی یو دا مقدارونه وګورئ مثبت او بل که په دې حساب ووایاست کار هغه وخت مثبت وي چې زاویه تر نوي کوچنۍ وي زاویه تر نوي کوچنۍ راله د قوې او د تغیر مکان ترمنځ دا کار څنګه و دا مثبت کار و اوس نو موږ به څومره کار اجرا کړی هغه ته به یوازې ډبلیو ووایو موږ څومره کار اجرا کړی دی اول عمومي اړیکه ولیکئ اف ضرب ډي ضرب کوساین تیتا
موږ څومره قوه واردوو؟ چارج لرونکې ذره مو په ثابت سرعت بې ځایه کړې. نو د مقداري لحاظه باید زموږ قوه د ساحې د قوې په اندازه وي. څومره؟ ای کیو. دا رالی ای کیو. تغیر مکان څومره دی؟ ډي. زاویه چې معلوموي دایم یې رسم کوي تر څو غلط نشي ترڅه. او خپل قوه څنګه رسم کوي؟ تاسو ته د ساحې قوه معلومیږي. په مثبت چارج ساحه د ساحې په لوري قوه واردوي، په منفي چارج ساحه په خلاف لوري. نو چې د ساحې قوه مو رسم کړي، زموږ قوه دایما د ساحې د قوې خلاف راځي تر څو معادله د قوه صفر سي او حالت د دې ذرې دپاره تعادل وي. نو زموږ قوه باید په کوم طرف راسي؟ خلاف. اوس نو ډي خو معلوم دی دې خواته دی او موږ خپل قوه رسم کړه. اوس تاسې راته وایاست چې زاویه څو راله؟ یو ثلاثیه. او د یو ثلاثیه کوساین هم څو دی؟ منفي. نو ډبلیو مساوي رالی په منفي ای کیو ډي. زموږ کار څه رالی؟ منفي. د ساحې کار مثبت. دا دایمي خبره ده زموږ کار منفي د ساحې کار مثبت. دا ټولې خبرې د دغه حالت دي، د دې مخصوص حالت دپاره دي. تاسې څه کار کوئ؟ محاسبه زده کوئ او هر ډول حالت چې بیانیږي مطابق د همغه حالت کار کوئ. او په دې محاسبې کې څو اسانه مسایل وه. یو د قوې مقدار په یاد ولري چې ای کیو دی، هم د ساحې دپاره هم زموږ دپاره. او بل قوه د ساحې ده دایم موږ ته معلومه وي. د ساحې قوه په کم طرف ته؟ دا موږ ته مشخص ده، د اوله څه راته معلومه ده. او زموږ قوه به نو بیا دایم د ساحې خلاف راځي. پاته سو ډي. ډي موږ ته معلوم وي، دا په سوال جوړونکي پورې ارتباط لري چې کم طرف ته یې بې ځایه کړی دی دا په همغه شخص پورې ارتباط لري. حتی کیدای شي چې موږ ته ووایي چې ما دا چارج په برېښنایي ساحې کې داسې بې ځایه کړی دی، داسې بې ځایه کړی چې د ساحې د ویکتور سره د دې ډي زاویه راغلې 80 درجې، بیا به موږ دا 80 درجې وضع کوو. نو ډي توپیر لري، دا په سوال جوړونکي پورې ارتباط لري. ښه په یادو کوئ ما خیر دا نتیجه به یو ځل ووایو. کله چې چارج لرونکې ذره مثبته ذره د ساحې په لوري بې ځایه سوه، د ساحې کار څه و؟ مثبت. او زموږ کار څه و؟ منفي. د ساحې کار مثبت و، زموږ کار منفي و. اوس بل حالت ته توجه وکړئ. مثال زه تاسو داسې یو پوښتنه جوړوم. یو چارج لرونکې ذره مو په برېښنایي ساحې کې د ساحې خلاف د ډي په اندازه بې ځایه کړې. د ساحې په وسیله ترسره شوی کار پیدا کړئ، یا د خارجي قوې په وسیله ترسره شوی کار پیدا کړئ. یا په الفاظ کې داسې وایو ذره مو د ساحې خلاف بې ځایه کړې ده، د دې کار د کولو دپاره موږ څومره کار ترسره کړی، یعنې مطلب زموږ کار څومره دی. په دې کار کې ساحې څومره کار اجرا کړی، یعنې د ساحې کار. دلته دا دوې مسلې راځي، یو د خارجي قوې کار چې موږ ورته زموږ کار، او یو د ساحې کار، د برېښنایي ساحې. ښه به دقت ورته کوئ چې په دې کې کم کار راغلی، او دا دواړه کارونه څه منفي. مجموعي کار څومره راځي؟ 0. دا نو تاسې د کار او انرژي په قضیې باندې هم ویلی سئ. مجموعي کار به هغه وخت 0 وي چې حرکي انرژي تغییر نه وي کړی. حرکي انرژي بیا هغه وخت تغییر نه کوي چې سرعت ثابت وي. نو چې په ثابت سرعت باندې تاسې ذره بې ځایه کړه، مجموعي کار څومره راځي؟ 0. ښه په هر صورت دې ته اوس وګورئ څه رقم سوال مو ویل. د ساحې خلاف مو یو مثبته چارج لرونکې ذره د ساحې خلاف یو مثبته چارج لرونکې ذره بې ځایه کوو د ډي په اندازه. ساحه څومره کار اجرا کوي، موږ څومره کار اجرا کړی، دواړه پیدا کوي. اوس د محاسبې طریقې ته وګورئ. یو برېښنایي ساحه ځان ورته رسم کوي، منظمه برېښنایي ساحه ده. دا منظمه برېښنایي ساحه. یو چارج لرونکې ذره مو څنګه بې ځایه کړې په دې کې؟ د ساحې خلاف. دا خو په سوال کې ذکر سوی دی. نو زه بیا هم دلته دا لوری تاسو ته مشخص کوم چې ستاسو په ذهن کې دا طرف څه شي راغی؟ د ډي لوری. دا دایم مشخص نه وي، دا په سوال پورې ارتباط لري. اوس په سوال کې څه ویل؟ د ساحې خلاف مو ذره بې ځایه کړې. نو دې ته زه وایم دا سو ډي. د دې ذرې چارج هم دی د کیو په اندازه. اوس تاسې اول ما ته دا ووایاست چې ساحې څومره کار اجرا کړی. عمومي فورمول د کار اف ډي کوساین تیتا ډبلیو د ای د ساحې په وسیله ترسره شوی کار. اوس خو زه دا کارونه دلته محاسبه کوم، ولې ستاسې باید د میخانیک څخه یو اندازه په یاد وي. دغه کارونه چې موږ اجرا کوو یا ساحه اجرا کوي، په ساحې کې چې تاسې ذره بې ځایه کوئ، دا ټول اغیزه لري په پوټنشل انرژۍ باندې. بیا موږ تاسې په میخانیک یو نتیجه را پیدا کړې او کوم په یاد وي؟
د پوټنشل انرژي تغییر د ساحې له کار سره منفي مساوي دی او زموږ له کار سره مساوي دی. یاد مو راغلی په پوټنشل انرژي کې تغییر د ساحې له کار سره منفي مساوي دی. دا نتایج هم دلته بیا استفاده ځینې کوو. اوس خو یوازې دا وایي چې وګوري کار اجرا کیږي. زه غواړم د دې مثالو کې یو تاسو ته د دې کار محاسبه کولو طریقه ووایم څنګه یې محاسبه کړلی شئ. او بل دا چې کله وایي پر ذرې باندې کار اجرا سو ستاسو ذهن کې راوګرځي چې هغه وخت کار اجرا کیږي چې په ساحه کې چارچ لرونکې ذره تغیر مکان کوي. دا کار اجرا سو دا خبره درته خیالي ښکاره نسي. ښه اوس نو څومره قوه راغلې ده دا نو تاسو ته معلوم وي. ساحه دایم څومره قوه واردوي که د دې ساحې شدت ته ای ووایو د ای کیو په اندازه څومره تغیر مکان دی ډي. اوس رالم دغه ځای ته. د دغه ځای کې تاسو یو لږ دقت همیشه وکړئ. ډي خو ما نظر په سوال معلوم کوي چې د ویلیو خلاف لوري ته تللی. اول زه څه کار کوم د ساحې قوه معلوموم. دغه مو د پرون په درس کې راغلی و. ساحه په مثبت چارج باندې د ساحې په لوري قوه واردوي. نو ځکه موږ پرون په درس کې څه ویلي وه چارج لرونکې مثبته چارج لرونکې ذره د ساحې په لوري تاجیل اخلي او تاجیل قوه دایما څه وي همجهته. نو ساحه په دې باندې کم طرف ته قوه وارده کړې دی راغلی دی دلته اما ساحې په کم طرف قوه ور باندې وارده کړې ده د ساحې په لوري. دا خو تغییر نه کوي. ساحه په کم طرف قوه واردوي د ساحې په لوري په مثبت چارج. اوس نو دا وګورئ ډي دې طرف ته او د ساحې قوه هغه طرف ته زاویه څومره ده 180 چې کوساین یې منفي 1 سو. نو دلته د ساحې په وسیله ترسره شوی کار څه رالی منفي ای کیو ډي. دا که ای کیو او ډي د دې مقدارونه مشخص وي دا یې موږ اندازه په عددي مقدار ویلی سو. دا کار رالی منفي. اوس تاسو توجه کوئ زموږ کار څومره دی. عمومي فورمول د کار اف ضربي ډي ضربي کوساین تیتا. نو زموږ د قوې مقدار ای کیو د ساحې په اندازه ډي څومره تغیر مکان یې کړی ډي. موږ په کم طرف قوه واردو دایما د ساحې خلاف تر څو چې ماصله د قوه صفر سي او ذره څنګه حرکت وکولی سي په ثابت سرعت. نو زموږ قوه په دې طرف راغله دا یې اف. اوس وګورئ ډي او اف هم جهته سوه صفر. د صفر کوساین څو دی یو. ډبلیو مساوي رالی په ای کیو ډي. زموږ کار څه وخت مثبت دی. البته دا خبره چې کوم د مثبت چارج لپاره زموږ کار څه وخت مثبت دی چې کله ذره د ساحې خلاف انتقال کو. زموږ کار څه وخت منفي دی چې کله ذره د ساحې په لوري انتقال کو. کله چې ذره د ساحې په لوري تغیر مکان وکړي زموږ کار منفي او که خلاف انتقال وکړي زموږ کار مثبت. دا د میخانیک په درسو کې ارتباط ورته ورکوي تر څو چې دا مقایسوي مسایلو ته توجه ونه کوي دغه د برېښنا ځینې مسایل په اسانۍ نه زده کیږي. او ښه خبره دا ده چې د فزیک په اکثریتو مسایلو کې ورته والی وجود لري. اوس نو تاسو دا در په یادو کوئ چې زموږ کار به په پوټنشل انرژي پر مهال باندې په جاذبوي ساحه کې چې زموږ کار به مثبت و هغه پوټنشل انرژي زیاتول که یې کمول نه زیاتول چې زموږ کار به مثبت و هغه پوټنشل انرژي څنګه کول زیاتول. بې له دې چې تاسو اوس دلته تصور وکړئ که یې رسم کوئ خو ټولې پیدا کولی شئ. یعنې اوس تاسې دفعتا جواب ویل کمول چې هغه کم کسان ویل کمولی جواب غلط رالی. اما که دا رسم کې په همغه لحظه کې دا خو معلومولی شئ. اما وګورئ دا یو اسانه منطق هم لري. کله چې زموږ کار مثبت دی او دا موږ پر ذرې باندې اجرا کړی دی دا زموږ کار څه کیږي د پوټنشل انرژي په بڼه د ده په منځ کې ذخیره کیږي. نو که زه 10 ژوله کار اجرا کوم دا 10 ژوله به په پوټنشل کې اضافه سي. که زه 20 ژوله کار اجرا کوم دا به په پوټنشل کې اضافه سي. خو که زه منفي کار اجرا کوم دا منفي به د ده په پوټنشل کې اضافه سي. نو منفي اضافه څه کوي کمښت راځي. که زموږ کار مثبت و ګوري کار هم ما تاسو ته ویلي و کوم په یاد وي کار هم د انرژي یو ډول دی. کم ډول هغه تغیري شکل والا ډول. اوس چې ما کار اجرا کوي پر یو چارچ لرونکي ذرې باندې یا په برېښنایي ساحې مسله پرېږدي جاذبوي ساحې ته کله چې موږ کار اجرا کوي دا خو یو ډول انرژي ده. کار څه دی د انرژي هغه ډول دی چې تغیري شکل کوي.
یعنی که تاسې هر څومره انرژي له یو شکل څخه بل شکل ته بدل کړئ دا د انرژي د شکل اوښتلو مقدار ته یې موږ څه وایو ترسره شوی کار. ما 100 جوله پوټنشل انرژي بدله کړه په حرکي موږ څه وایو 100 جوله دي کار کړی. ما 100 جوله برېښنایي بدله کړه په نوري 100 جوله دي کار کړی. نو کار څه دا د انرژي اوښتی مقدار چې څومره انرژي شکل بدل سو 100 جوله برېښنایي لرو هغه اوس هم 100 جوله برېښنایي ده. موږ وایو کار نه دی اجرا سوی. تاسو په فزیک کې څه مفکوره ولري دا مسایل په میخانیک فزیک کې بحث پر کړی و. هر کله چې موږ تاسو واورېدل چې کار اجرا سوی یعنی د انرژي بڼه بدله سوې ده د هر شکل څه چې هر شکل ته اوښتې ده او څومره د انرژي بڼه بدله سوې ده څومره چې موږ کار اجرا کړی دی. اوس زه بېرته راځم دا اولي مسلې ته. دا مسایل ته ښه دقت کوو چې پوټنشل مو به اسانه زده وي. که چیرې موږ تاسې ویل چې 100 جوله مې کار اجرا کړی دا زموږ 100 جوله کار به څه دا به په جسم کې د پوټنشل انرژي په بڼه باندې ځای پر ځای کیږي. البته زه کم کار درته یادوم چې دا پوټنشل کې راځي په ساحه کې چې کار اجرا کوي. متوجه یاست؟ کله چې موږ تاسې هر څومره کار اجرا کوو دا زموږ ترسره شوی کار به څه راځي په جسم کې د پوټنشل انرژي په بڼه راځي. اوس دغه ځای کې په دې چارچ لرونکي ذرې باندې موږ څومره کار اجرا کړی EQD مثبت د دې مقدار رالی 20 جوله. موږ څومره کار اجرا کوي 20 جوله. دا 20 جوله زموږ کار څه کیږي دا په دغه ذرې کې د ده په پوټنشل انرژي کې دغومره بدلون راځي. یعنې کیدای شي پخوا هم یو پوټنشل انرژي به درلودله پخوا هم یو پوټنشل انرژي درلودله. اوس که موږ اجرا کړی دی 20 جوله کار فعلا څه کار سوی دی هغه د پخواني پوټنشل انرژي د 20 جوله په اندازه افزایش کړی دی هغومره زیات سوی. زه په مثالو کې غواړم ځان مطمئن کړم چې تاسې مسله زده کړې ده که نه. یو چارچ لرونکی ذره په برېښنایي ساحه کې یو ځای موقعیت لري او پوټنشل انرژي یې ده 50 جوله. ما مثبت 10 جوله کار اجرا کوي. اوس د ده پوټنشل انرژي څه راله 80 جوله. متوجه سولئ؟ نو زموږ کار څه دا بیا په وروستۍ مسایلو کې استفاده ځینې کوو. زموږ کار څه په پوټنشل انرژي کې د تغییر سره برابر اما د ساحې کار څه په پوټنشل انرژي کې منفي برابر. دا د پوټنشل انرژي تغییر په جاذبوي کې تصور وکړئ. یو ذره ده دلته موقعیت لري ام کتله په یوې ارتفاع کې واقع ده. دا ذره فرض وکړئ 100 جوله پوټنشل انرژي لري. اوس دا ذره راغله دغه موقعیت ته پوټنشل انرژي یې تغییر کړی دی. اوس پوټنشل انرژي د فرض وکړئ 40 جوله. دلته یې پوټنشل انرژي څو 100 جوله. اوس پوټنشل انرژي څو ده 40 جوله. موږ اول خو د دې خبرې جواب راته وایي چې د ده 80 جوله چیرې تللي دي. د ده 80 جوله اوس فعلا په حرکي بدل سوی. هلته ذره ساکنه و مګم دلته چې راورسېدل اوس دا یو سرعت لري که نه ان انرژي خو له منځه نه ځي خو په نورو بڼو باندې اوړي. ښه اوس د ده 100 جوله انرژي 40 سو هغه 80 یې په څه شي بدل سوی په حرکي. زه غواړم د دې یو بل بود ووایم 100 جوله رالی په پوټنشل کې 40 سو. څومره تغییر راغلی دی 80 که منفي 80 منفي 80 ځکه تاسو دایم د دوهم څخه اول منفي کوئ. تغییر رالی څو منفي 80 جوله تغییر دی. اوس تاسو ما ته وایاست چې تغییر دومره دی ساحه به څومره کار کړی موږ به څومره کار کړی. زموږ کار د تغییر سره برابر دی. نو موږ څومره کار کړی موږ منفي 80. ساحه څومره کار کړی مثبت 80. نو څومره جالبه خبره مو را پیدا کړه. که زموږ کار مثبت و په پوټنشل کې مو زیاتوالی راوستی. که د ساحې کار مثبت و په پوټنشل کې کموالی راوستی. که زموږ کار منفي په پوټنشل کې کمښت رالی اما که د ساحې کار منفي په پوټنشل کې زیاتوالی راځي. دا مسایل زه وروسته بیا درته تکراروم. که چیرې منفي ذره ولرو څه رقم راځي. که چیرې منفي دا اوس مثالونه ما تاسو ته په کم حالت کې ویل په مثبت چارچ لرونکې ذره. که منفي چارچ لرونکې ذره یي د دې طریقه زده کړئ چې ترسره شوی کار یې څنګه ورته محاسبه کوئ. اما بیا هم کله چې تعریفونه جوړو بیا موږ یوازې د ستاندارد په حیث څه شي په نظر کې نیسو مثبت چارج.
اوس زه ستاسې څخه داسې پوښتنه کوم یو منفي چارج لرونکې ذره مې د ساحې خلاف بې ځایه کړې منفي چارج لرونکې ذره د کیو په اندازه دا مې د ساحې خلاف بې ځایه کړې دلته مو راورسول دا راغله دلته په ثابت سرعت ووایه زموږ په وسیله ترسره شوی کار څومره دی او د ساحې په وسیله ترسره شوی کار څومره دی دا راته ووایاست اوس تاسې هماغه طریقه زده کوئ اول ډي مشخص کوئ ډي په کم طرف دی په دې طرف دا یې ډي دا خو معلوم سو کیو معلوم دی قوه هم د ای کیو په اندازه ده اوس اول قوه رسم کوي د ساحې ساحه په منفي په کم طرف قوه واردوي په خلاف لوري نو د ساحې قوه دا راغله ما تاسو ټول که مو دا یېرېدی چې ساحه په کم طرف قوه واردوي تاسو په دې پوه سئ چې دا ساحې خطونه چې په هر طرف دي هغه کم طرف چارج دی منفي او د هر طرفه چې را بهر سوي هغه مثبت نو منفي خو منفي ته نه جذبیږي نو ځکه په منفي چارج قوه په کم طرف راځي خلاف او په مثبت چارج قوه په کم طرف راځي د ساحې لوری اوس راته ووایاست د ساحې په وسیله ترسره شوی کار عمومي فورمول اف ډي کوساین تیتا دا مساوي رالی په اف ای کیو اوس تاسې ماته دا وایاست چې دا کیو چارج منفي دی دلته زه دا منفي وضع کم که مثبت دا مثبت وضع که ولی دا خو موږ تاسې د کم ځای راوستی قوه ای کیو ده او ویکتوري کمیتونو کې چارج څه راځي هغه مثبت راځي دا خو د قوې په ځای کې راغلی دا کیو که مثبت دی که منفي دی تاسې به دلته څه کوئ مطلق مقدار وضع کوئ ښه اوس رالو ډي ته دا یې ډي اوس راځئ زاویه معلومه کوي دا وګورئ صفر د صفر کوساین څو دی یو نو دا مساوي رالی په ای کیو ډي اوس زه ستاسې څه پوښتنه کوم د ساحې کار مثبت دی پوټنشیل انرژي یې زیاته کړه که یې کمه کړه کمه یې کړه یو دانه زده کوئ یا د خارجي قوې یعنې زموږ قوې د وارده قوې کار زده کوئ د ساحې خلاف دی ساحه بیا خلاف راځي که ساحه زده کوئ زموږ د خلاف دی زما په نظر چې د خارجي قوې یعنې زموږ په وسیله د وارده قوې کار زده کوئ ساحه اسانه کیږي زموږ کار که مثبت وي انرژي مو ډیره کړه که زموږ کار منفي وي انرژي مو کمه کړه اوس که یو چا پوښتنه وکړه د ساحې د څنګه دی هېڅ مه غلطوئ دا خپل د پاکله چې مو هر څه ویلي د ساحې دپاره د هغه خلاف الفاظ وکاروئ که زموږ کار مثبت وي انرژي مو زیاته کړې اوس د ساحې د که مثبت وي نو کمه کړې که زموږ کار منفي وي انرژي کمه سوې نو که د ساحې ده منفي وي انرژي زیاته سوې یو دانه یې زده کوئ دا بل د هغه خلاف ورته ووایاست او دا خپل د چې زده کوئ میخانیک یې مه حفظوئ دلیل یې ورته زده کوئ موږ چې څومره کار اجرا کړی هغه د پوټنشیل په بڼه باید د ده په منځ کې ځای پر ځای سي ځکه انرژي خو نه له منځه ځي او نه رامنځته کیدای سي اوس نو ستاسې په نظر دا کار مثبت رالی انرژي یې څنګه سوې ده کمه سوې ده نو که زموږ کار پیدا کړو هغه به څنګه وي هغه به منفي وي چې زموږ د منفي کمښت معنا لري د ساحې د مثبت د کمښت معنا لري پیدا کوي اوس نو زموږ په وسیله ترسره شوی کار اف ډي کوساین تیتا قوه څومره ده ای کیو دا به دلته داسې درته ولیکم چې یرمونی چار ډول چارج وي دا به مثبت راځي یعنې دلته موږ علامه یوازې د کم ځای رااخلو یوازې علامه د کوساین څخه رااخلو دې نورو کې علامه باید رانسي ښه دا رالی ضرب ډي کوساین د زاویې زاویه اوس څنګه معلوموئ اول خپل قوه رسم کوئ د ساحې قوه مو زده وي په مثبت باندې د ساحې په لوري په منفي باندې خلاف لوري اوس نو زموږ د بیا څنګه راځي د ساحې خلاف دا که د ساحې قوه ده نو زموږ قوه په دې طرف باندې راغلې او دا څه شي رالی دا زموږ قوه اف اوس نو زموږ د وګورئ دا قوه د ډي سره زاویه یو سلاتیا د یو سلاتیا کوساین منفي یو دغه زاویه چې ما تاسو ته ویلې وه دا د کومو دوو کمیتونو ترمنځ ده دا د اف او ډي ترمنځ ده دا دی وګورئ کله چې مو د دې قوې کار پیدا کوئ د دې او د ډي ترمنځ زاویه کله چې مو د ساحې د پیدا کوئ د دوی دواړو ترمنځ مو زاویه راواخیسته دا اوس زموږ په وسیله ترسره شوی کار څه رالی ای کیو ډي منفي ای کیو ډي منفي ای کیو ډي تاسو اوس کولی شئ که مثبته ذره یاده کړئ یا منفي ذره او په ساحې کې په هر لوري یاده کړئ چې تغیر مکان یې کړی کار یې محاسبه کولی شئ په دې کې زما دوه هدف یو د کار محاسبه تاسې زده کوئ
او بل چې زه وایم پر ذرې کار اجرا سوی دی دا خبره نور چاته خیالي معلومه نسی چې په ساحې کې ذره بې ځایه سوې ده دې ته وایي کار اجرا سوی د کار اجرا کېدل ولې باید خیالي نه قوه راغله ذره بې ځایه سوه فزیک د قوې پر مټ چې کله اجسام بې ځایه کېږي هغه ته څه وایي سرته رسېدلی کار تر دې ځایه د مسلې ته تاسې متوجه سولئ